د یو وخت خبره ده چې پر یو ملک باندې یو باچا حکومت کاوه. د باچا په خپله باچاهۍ کې یو غریب کس ته یو ښه دنده ورکړې وه چې هغه غریب کس د شمو په نامه یادېده. شمو د دې باچا ډېر زیات وفادار و او د باچا ته یې ډېرې ښې مشورې ورکولې. د باچا شاوخوا ټول خلکو به د شمو ډېر زیات بد ایسېده او غوښتل چې په څه ناڅه د شمو د خپلې دندې نه په دې باچا اخوا کې. شمو په دې خپله کوټه کې یو الماري ایښې وه چې هر سهار او هر مازدیګر به یې دا الماري خلاصه کړله او وبه یې کتله او بیا به یې کول کړله، هېڅوک یې هم دې الماري ته نه ور پرېښوده. خو بیا یوه ورځ د باچا یو قومندان باچا ته څه دا رقم وویل: باچا سلامت، شمو په خپله کوټه کې یو الماري ایښې ده چې هر سهار او هر مازدیګر یې ګوري. زما په خیال چې په دې الماري کې یې سره زر، سپین زر، جواهرات ستا د باچاهۍ نه پټ کړي او ایښي یې دي. هېڅوک هم دې المارۍ ته نه پرېښوي چې ویې ګوري. باچا سلامت، شمو د دې خپلې دندې نه لرې که، دا ښه سړی نه دی، دا ستا باچاهۍ ته نقصان رسولی شي. وزیره، شمو زما ډېر وفادار کس دی. هغه په خپله غریبۍ کې مال راغلی و او ما یو لویه دنده ورکړه. هغه څنګه کولی شي چې زما د باچاهۍ نه څه نه څه پټ کړي؟ هغه ما سره څنګه کولی شي چې بې وفایي وکړي؟ دا به تاسې خوب لیدلی وي، داسې به نه وي. نه باچا سلامت، شمو ما په خپلو سترګو لیدلی چې سهار هم الماري ګوري او مازدیګر هم الماري ګوري او بیا کول پر واچوي. هېڅوک هم دې الماري ته نه پرېښوي چې ویې ګوري. ټولو قومندانانو لیدلی، هغوی څخه پوښتنه وکړه، که ما دروغ ویل نو سزا راته راکړه. قومندانه، هیله کوم چې شمو به داسې نه وي کړي او زما د باچاهۍ نه به یې هېڅ نه وي پټ کړي. که چیرې یو څه نه څه پټ کړي وي نو د شمو به زه سر قلم کړم. بیا نو باچا سلامت ډېر زیات په غوسه شي او خپل سپاهي ته حکم ورکړي چې لاړ شه، شمو ماله سمدستي راوله. سپاهي، لاړ شه، شمو ماله سمدستي راوله چې زه ترېنه اختنې پوښتنې وکړم. زر شه، ورشه. باچا سلامت، ستا حکم په سر سترګو، دا دی اوس لاړم او راغلم. شمو مې سم د لاسه سره دستي راوسته. بیا نو سپاهي لاړ شي، شمو ونیسي او سمدستي یې د باچا سلامت په حضور کې پیش کړي. شمو، ته یو غریب کس وې او مال راغلی وې، ما درته لویه دنده درکړې وه. اوس له تا نه یو شکایت شوی، زه تا نه څو اختنې پوښتنې کوم او ته به یې راته ځوابونه راکوې. باچا سلامت، له تا نه قربان شم، ته خو زما یو مسیحا یې چې زما غلیبۍ ته دي په درنه سترګه کتلي. زه ستا ټولو پوښتنو ته کوشش کوم چې صحیح ځوابونه دل کړم. باچا سلامت، پوښتنې دې وکړه، څه چې دې په زړه وي ټول یې ووایه. ته په خپله کوټه کې یو المارۍ لرې او که نه، او هر سهار هر مازدیګر یې ګورې او که نه، دې المارۍ ته څوک پرېږدې او که نه، دې پوښتنو ته ځوابونه راکړه. زر شه. باچا سلامت، صحیح دی اولیدلی. زه خپله کوټه کې المارۍ لرم او هر سهار او هر مازدیګر یې ګورم، هېڅوک هم دې المارۍ ته نه پرېږدم. ښه شمو، بیا نو په تا دا تور دی چې تا زما د باچاهۍ نه ضرور څه نه څه پټ کړي او په دې المارۍ کې دې ایښي. باچا سلامت، چا چې په ما دا ټول پوه لیکلی هغه بالکل زما نه سوځي. هغه غواړي چې زما او ستا په مابین کې فرق راولي. ما ستا د باچاهۍ نه هېڅ هم نه دي پټ کړي. شمو، تا به اوس معلومه شي. دې سپاهي ته چابي ورکړه او سپاهي لاړ شه، هغه الماري خلاصه کړه. الماري کې چې څه پراته وي ټول راواخله او زما مخې ته یې کېږده. باچا سلامت، ستا حکم په سر سترګو، دا دی اوس ولاړم، د الماري څخه مې ټول سامان را اخلم او ستا مخې ته یې ږدم. بیا نو شمو سپاهي ته چابي ورکړي او سپاهي ولاړ شي الماري خلاصه کړي چې ګوري په الماري کې یو څیرې پرتوګ، یو زوړ څادر او بل زړې چپلې پرتې وي. سپاهي هغه راواخلي، د باچا سلامت مخې ته یې کېږدي. سپاهي ولاړې الماري دې وکته، په الماري کې څه وو؟ شمو څه پټ کړي وو؟ ټول سامان دې ترې راواخیسته، ووایه. باچا سلامت، ولاړم، الماري مې خلاصه کړه، په الماري کې نور هېڅ هم نه وو. یو دا څیرې پړتوګ، یو زوړ ټیکری، یو زړې چپلې پرتې وې، نور هېڅ نه وو. تا مې ترې راواخیسته او ستا مخې ته مې کېښوده. شمو، په تا دا تور وو چې تا زما د باچاهۍ نه ضرور څه نه څه پټ کړي دي، خو تا دا شان پټ کړي او هېڅوک دې هم نه پرېښودو چې دا شان وګوري. دا ولې؟ په دې کې څه داسې خوبي ده؟ ووایه. باچا سلامت، ما تا ته ویلي وو چې ما ستا د باچاهۍ نه هېڅ هم نه دي پټ کړي. څوک چې په ما دا ټول لګوي هغه زما او ستا په منځ کې فرق راولي او ما په تا د دې دندې له اخوا کوي. ښه شمو، اوس ته ما ته دا ووایه چې په دې کې څه خوبایي ده چې تا پټ کړي وو او هېڅوک دې هم نه پرېښودو چې ویې ګوري؟ ووایه. باچا سلامت، زه چې کله ستا دلبال ته راتلم، څلې چوتې او څلې پلتوګ مې په خپو وو
او په اوږو مې زول څادل پلوت و. دا شان ما ځکه په خپل المالي کې پتکلی و چې هل سهل اول مازدیګر مې کتل چې خپل زمیل ته دا یادونه ورکړم چې زه یو غریب سړی یم چې دلته راغلی یم او تا یو دنده راته راکړې ده، باید زه په خپل ځان باندې هیڅ غلول ونه کړم. نو دا خبره ده شمو، زه تا ته ډېر زیات ملامت یم چې خلکو په تا دا تور لګاوه چې دی غلا کوي او ما ورسره ومانه. بیا نو باچا سلامت د قومندان ته مخ ورواړوي او ښې سپکې سپورې ورته ووایي. ښه قومندانه، ما تا ته ویلي وو چې شمو زما ډېر زیات وفادار کس دی، هغه زما نه هېڅ کله هم غلا نه کوي. باچا سلامت، زه ترې نو څه خبر وم؟ ما خو ویل چې شمو به ستا د باچایۍ نه څه نه څه ضرور پټ کړی وي، ځکه چې الماري ته یې هېڅوک هم نه پرېښودو. هر سهار او هر مازدیګر به یې هغه الماري کتله. زه څه ته خبر وم؟ ما خو ویل ضرور به یې څه نه څه پټ کړی وي. باچا سلامت، ما معاف کړه. قومندانه، ته د معافۍ قابل نه یې، ورک شه زما د مخې نه، که نه اوس به دې سر قلم کړم. ته ناحقه په چا تورونه لګوې، ورک شه، لاړ شه. ګرانو دوستانو، له کیسې څخه مو غرض دا و چې هر څومره لوړ مکان ته ولاړ شو باید په ځان غرور ونه کړو. ګرانو دوستانو او خوږو ماشومانو، زموږ چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ، هغه ځکه چې په پښتو ژبه کې دا تر ټولو لوی چینل دی چې کارټون ویډیو او ښکلې کیسې وړاندې کوي. زموږ سره په دې چینل کې ډېر زیات ملګري برخه اخلي. تاسو هم زموږ سره ملګري شئ. موږ هره ورځ کوشش کوو چې تاسو ته یو ښکلی ویډیو او خوږه کیسه نشر کړو.